السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو له یو نوې وظیفې سره حاضر یم ستاسو په خدمت کې چې دغه وظیفه به ان شاء الله ستاسو قسمت ستاسو تقدیر بدلوي. د دې وظیفې په کولو سره ستاسو د زندگی ټول مشکلات ختمیږي او دفع کیږي. د دې وظیفې په کولو سره به الله پاک جل جلاله ستاسو د کاروبار سي کم بندش ده هغه ټول لمابین څخه ولاړ سي، ختم بسي. محترمینو دا یو داسې وظیفه ده چې نهایت اسانه هم ده او مجربه وظیفه ده. ان شاء الله له دې وظیفې نه بعد دا وظیفه سیم کله تاسو وکړئ ستاسو مشکلات به حل سي او تاسو به بیا ماته دعاګانې کوئ. دا یو داسې وظیفه ده محترمینو چې هر چا کړې ده ان شاء الله د هغه هر مشکلات دفع سوي دي او دا وظیفه چې هر چا کړی د دوستانو هغه بیا د فقر شکایت نه ده کړی، هغه بیا د مشکلاتو د پریشانیو شکایت یې هیڅ کله نه ده کړی. او دا وظیفه خاص او خاص د رزق لپاره بیا بیخي بهترینه او مجربه وظیفه ده. دوستانو دا کوچنی وظیفه د هر کس یې کولی سي، نارینه زنانه هر څوک یې کولی سي. که د قرآن کریم تلاوت زده وي که یې نه وي زده دا وظیفه هر څوک کولی سي. دا یو داسې وظیفه د محترمینو چې وخت نه غواړي، داسې پابند وخت نه لري چې خامخا به یې په دې وخت کې کوي، له دې وخت نه بعد نه قبلیږي یعنې نه تاثیر نشي کولی. نه داسې نه ده، دا په هر وخت کې چې تاسو فارغه وخت پیدا کړئ دا وظیفه کولی سئ. خو بلکې زما دا مشوره ده چې دا د زندگی یو معمول وګرځوئ، هر وخت یې کوئ، دومره سخت نه ده، نه دومره وخت اخلي، له 5 تر 10 منټو پورې دا وخت اخلي، زیات وخت اخلي هم نه. محترمینو دا وظیفه به ستاسو د قسمت بندې دروازې خلاصې کړي، پر تاسو باندې به د رزق بندې دروازې را خلاصې سي، ستاسو تقدیر به له داسې طرف څخه بدل سي چې هغه طرف ته به ستاسو فکر او سوچ او یقین هم نه وي. دا وظیفه ستاسو د زندگی مشکلات، ستاسو د کاروبار رکاوټ بندش چې ستاسو د کاروبار په مابینځ کې راځي هغه ټول له مابینځ څخه وړي. یعنې داسې انسان چې هر کاروبار ته لاس واچوي په هغه کار کې دته کامیابي نه حاصلیږي. یا مثلا په دنیاوي کاروبارو کې یا تجارت ده یا دکانداری ده یا مزدوري ده چې هر څه دي دی غواړي چې په هغه کې الله تعالی دته ترقي ورکړي، خو دی بې انتها زیات کوشش کوي بیا هم هغه پر مخ باندې نه ځي، بیا هم هغه کامیابه کیږي نه، بیا هم هغه رکاوټونه هغه فاصلې له مابینځ څخه نه ځي. د دوی د کاروبار تر مابینځ فاصله واټن زیات وي. د هغه د ختمولو لپاره محترمینو دا نهایت بهترین عمل ده، مجرب عمل ده. دا وظیفه وکړئ ان شاء الله ستاسو کاروبار به پر مخ ولاړ سي، په کاروبار کې به ترقي الله در نصیب کی او د کاروبار سي کم بندش د هغه بل مابینځ څخه ختم سي او په رزق کې به الله تعالی جل جلاله تاسو ته برکت درواچوي. دا شپږ نومان د الله پاک جل جلاله دي، د دې نومانو وظیفه کوئ او دا که تاسو ته زه ووایم چې دا د اسم اعظم مقابله کوي هم تاسو یې ومنئ، ځکه چې دا ډېر بهترین نومان دي د الله پاک جل جلاله دي. الله تعالی د دې نومانو په برکت سره پر تاسو مهربانه کیږي هم، الله تعالی جل جلاله د دې نومانو په برکت سره پر تاسو باندې رحم هم کوي او الله تعالی جل جلاله د دې نومانو په برکت سره په دې کې د الله تعالی اوصاف راته دي، په دې کې د الله تعالی صفات بیانېږي، د دې په برکت سره چې څومره رزق او مال او دولت الله تعالی څخه غواړي الله تعالی درکوي. که د دنیا ټول پیسې الله پاک جل جلاله څخه تاسو وغواړئ او دا ووایاست چې مثلا په دنیا کې چې څومره کسان سرمایه‌دار دي هغه ټول سره راټول کړي دغه دنیا الله پاک جل جلاله تاسو ته درکړي، یعنې دومره مال درکړي چې دغه ټول دنیا یوازې ستاسو وي، دومره ډیره وي هم الله ته هیڅ ګرانه نه.
الله پاک جل جلاله ته هیڅ مشکل کار نه ده، نه دی الله تعالی جل جلاله په خزانو کې دا کمی راځي چې د دنیا ټول نړۍ ټول پیسې تا ته درکې مثلا نو بیا به بل کس ته نسی ورکولی نو به هغه ختم شي. نه د الله پاک جل جلاله په خزانو کې هیڅ نه کمیږي چې څومره تا ته مال او دولت د نړۍ د ټول سرمایه‌دار کس ته جوړ کی دغه رنګ د نړۍ چې څومره مسلمانان دي دا هم ټول چې څومره انسانان دي بلکې چې پیدا سوي دي پر دې ځکه باندې ژوند کوي هغه ټول ته هم هغه ورکولی شي تر هغه زیات هم ورکولی شي بیا هم د الله تعالی جل جلاله په دربار کې هیڅ نه کمیږي نه د هیڅ کمی شته. نو پریشانه کیږئ ما خپل وظایف جاری ساتي. الله تعالی مهربان ده، یو ورځ به ستاسو مشکل حل شي. الله تعالی مهربان ده، یو ورځ به ستاسو کاروبار سم شي پر سم طرف به راواوړي. الله تعالی جل مهربان ده چې ستاسو د قسمت بندې دروازې به خلاص کړي او الله تعالی به ستاسو تقدیر بدل کړي او الله پاک جل جلاله به تاسو کامیاب کړي. الله ته هیڅ زور نه غواړي. الله پاک جل جلاله پر هر څه باندې قادر ذات، هر څه کن فیکون کې کولی شي او صرف بنده ته پکار د سی یقین مضبوط کی عقیده مضبوطه کی. دوستانو هغه وظیفه در سره شریک کوم، راځي تاسو وخت نور نه اخلم خو تر دې وظیفه مخکې کولو دا به یاد ساتي، دا به مو یقین وي، دا به مو عقیده وي چې دا وظیفه زمو مشکل را حل کوي. محترمینو په ورځ کې 5 منځونه دي، له هر منځ وروسته چې تاسو وخت درلودی له هغه منځ وروسته یې ووایاست، که سهار که ماپښین که مازدیګر که ماخستن که ماښام چې هر وخت وي. نو کله چې له لمانځه څخه فارغه سي خپل لمونځ مې ټول مکمل کوي فرض سو، که په کور کې یاست که په مسجد کې، که نارینه یې که زنانه یې چې هر څوک یې نو له خپل لمانځه نه بعد به اعوذ بالله بسم الله شریف ووایاست، له هغه نه بعد به یو وارې درود شریف ووایاست، له درود شریف نه بعد به دغه تورې ووایاست، ورته ګورئ ورته غوږ سي زه در ښیم یا الله یا وهاب یا رحمان یا رزاق یا رحیم یا کریم. داسې بیا له سره بیا ووایاست، تقریبا 50 واره بیا ووایاست. ما تاسو ته یو وار ووایئ، تاسو بیا دغه رنګه 50 واره له سره ووایاستې. مثلا اول خو ښه تر ښه چې دا شپږ نومان دي یاد یې کړئ، که نه یې مخته دغه تورې ونیسئ هم یې ویلی سئ، هېڅ حرج په دې کې نسته. کله چې مې دا 50 واره وویل له هغه نه بعد به 100 واره دا کلمه ووایاست، بحق لا اله الا الله محمد رسول الله. دا مې وویله له هغه نه بعد به دعا وکړئ چې هر مشکل مې و هر حاجت مې و د کاروبار په باب باندې د رزق په باب باندې هغه نه بعد دعا وکړئ. الله تعالی جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره تاسو مالدار کړي او ستاسو د کاروبار رکاوټ به ختم سي. محترمینو ډیره بهترینه وظیفه ده، نو نورو ملګرو سره هم ضرور شریک کړئ. خدای دې وکړي چې تاسو خوښه سوي وي. پر الله تعالی مسپارم تر بلې وظیفې پورې د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.